السلام علیکم ورحمت الله. درنو ملګرو، یو څه دوستانو دا خواهش کړی چې د عمر مطابق وزن باید څومره د هغې دپاره 3 فرموله دي. ډېر لنډ یې زه وایم، کیدای شي تاسو ځان سره یاداشت کړئ چې هغې نه یو هغه کوچنیان چې هغه د 1 کاله پورې، نو هغې فرمول دی عمر په میاشت، ایج ان منت، جمع 9 تقسیم 2. هغه کوچنیان چې د 1 کال نه د 15 کالو عمر ولري، د هغوی فرمول دی عمر په کال ضرب 2 جمع 8. او دریم فرمول د 15 کال نه د 15 کالو پورې دی چې عمر ولري، وزن په دې ډول اندازه کیږي. ایج ان ایئر، عمر په کال ضرب 1 منفي 15 تقسیم 2. د دې وروستي به یو مثال ورکړم. مثال یو ناروغ دی، د هغه کوچنی دی، 6 کاله عمر دی. 6 ضرب 1 42 منفي 15. 42 منفي 15 څو راځي؟ 15 تقسیم 2. 10 تقسیم 2. 10 تقسیم 2 چې څومره راغی، هغه وزن شو. ډېره مننه. امید دی چې دا فرمول به ستاسو په روزمره ژوند کې د ماشومانو او د ناروغانو په کار راشي.